د نړۍ و ټولو هیوادونو ته وایو زورور دي که کمزوري دي چې ګورئ تاسې دا واورئ او ښه په فکر او په ښه توجه سره یې واورئ چې افغانان ستاسو هیڅ نوع غیر مشروع مداخله نه مني. هیڅ کله هم دا فکر مه کوئ چې موږ به غیر مشروع غوښتنې د افغانانو څخه کوو او هغوی به یې مني. په دې کې نه ستاسې زور تاثیر لري، نه مو زر تاثیر لري، نه مو زارۍ تاثیر لري. نور باید تاسو افغانان درکړي وای، نور باید تاسو د فشارونو مختلفو فشارونو څخه که سیاسي دي که اقتصادي دي که په نورو برخو کې دي د دې څخه کار وانخلي، تفاهم ته راوړاندې سي، په متقابل احترام اړیکې در سره غواړو. د امریکا سره یې هم غواړو، د هغو هیوادونو سره چې دا 20 کاله پر افغانستان باندې یرغل کړی و د هغو سره هم په متقابل احترام ولاړې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړو. د روسانو سره هم غواړو، د چینایانو سره هم غواړو، د ګاونډیانو سره هم غواړو. هیڅ چاته دا بد اراده او بد نیت نه لرو. ټول دې په ښه نیت باندې راوړاندې سي، زموږ دروازې په وړاندې خلاصې دي.